شان کدا کار در راته وکړو نو پوره $10,00,000 در کوم. $10,00,000 نه که $15,00,000 راکې نو شرکت بستا په نوم باندې ولیک کنه خلاص. ودرېږه ما ته منظوره ده. صادق زما ملګری ده ما خوشي کوي. هغه مونږ ته ویله ده چې دلته هېڅ څوک هم پرې نه دي. هلکانو پرېږده یې وروره ته غلط شوی یې زه تا نه پېژنم. دا ته څه وایې؟ زه ساحل ساحل په یاد دی ده وروره چکر ته چې تللي وو وروره هغه میله کې م چې هګۍ په جنګ اچوو مړه یو ځای ما تاسو هومره ګرځېدلو تار څه له هېره وته. صادقه ګوره زه تا ملګری یم ساحل وروره سر دې مه خوږوه زه تا نه پېژنم. ته اوس ما نه پېژنې وروره یو وخت زما و زه پیسهدار وم ته غریب وې په تا به مې څومره مصرفونه کوو ته مې لکه ورور زړه کې ساتلی ته مې چکرو ته وړلی او اوس چې اوس غریب شوی یم په ما کبر کوې غرور کوې آفرین د تا په دوستۍ شه. منشي آیا خان صاحب څنګه چله صادقه اوس زه وپېژندلم چې زه څوک یم. ولې دې نه پېژنم زما جګري دوست ساحل یې که نه. هی مطلبي دنیا چې غریب وم نه ده پېژندل چې اوس پیسهداره شلم او اوس د جګري دوست شلم. تا اول هم زما جګري دوست وې او اوس هم وې بیا به هم وې. ساحله ته چې کوم حالاتو باندې راغلی ما په هغه حالاتو کې نه شوی لیدلی. ته زما دوست وې تا ما سره ډېرې مرستې کړي ستا لږ مرستې زه نن دې مقام ته رسولی یم. ما دا ځان سره واده کړی و چې کله نو ساحل سره مخامخېږم نو زما د بزنس نیمایي برخه د ساحل کېږي نو ځکه ما دا خپل ملګری تا ته واستوو او ستا د حفاظت لپاره دا زما ملګری زما کسان دي. صادقه ما ته پیسې مهمې نه دي ما ته مهمې وروره ته او ډېر درپسې خفه شوی یم. ساحل کوم درپسې خفه شو